د غواګانو د لوشلو لارښود. د غواګانو د لوشنې په مهال باید ځینو ټکو ته پام وکړو چې نه یوازې د شیدو تولید ورسره ښه کیږي بلکې د غواګانو د آراموالي باعث هم ګرځي. د غوا د لوشنې ځای باید آرامه وي. په کومو ځایونو کې چې تاسو غواګانې لوشئ هلته باید ډیر شور او غږونه نه وي. غږونه او شور د غواګانو د ویرې باعث ګرځي. د ویرې له وجې غواګانې خپلې شیدې پټوي. غواګانې مو په مشخصو ځایونو کې ولوشئ. ځمکه باید آرامه او نرمه وي. که غوا په سخته ځمکه ودرېږي نو لغتې وهي. د لوشنې د مخه د غولانځې تیونه پاک کړئ. له تړمو اوبو څخه کار واخلئ چې نه ډېرې یخې او نه ډېرې ګرمې وي. ورپسې د غولانځې 4 واړه تیونه په پاکه ټوټه باندې وچ کړئ. د لوشنې په مهال د غولانځې تیونه ډېر مه کش کوئ تر څو زخمي نه شي، بلکې په منظم ډول دومره فشار پرې عادت کړئ چې شیدې ترې راوځي. کله مو چې لوش شروع کړ نو غولانځه باید د 8 دقیقو په جریان کې ټوله تشه کړئ. له 8 دقیقو څخه وروسته غواګانو کې د اکسیټوسین هارمون کمیږي او اکسیټوسین هارمون د شیدو د خوشې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنی که تاسو چېرته د لوش شروع کېدل تر 8 دقیقو پورې ختم نه کړل په اتومات ډول به غواګانې خپلې شیدې پټې کړي. دې ته د شیدو غلا هم وایي. که چېرته تاسو په 8 دقیقو کې غوا نشئ تشولی نو لازمه دا ده چې د شیدو د لوشنې ماشین واخلئ. د لوشنې په مهال په غوا باندې غږونه او چغې مه وهئ ځکه ویره رامنځته کوي او د ویرې د وجې چې د اکسیټوسین هارمون هم کمیږي او دا د دې باعث ګرځي چې غوا خپلې شیدې بندې کړي. د لوش په مهال غواګانو ته لغته څپېړه ورکول مه کوئ. د لوش په مهال هر څومره چې غوا آرامه وي په هماغه اندازه ښې شیدې خوشې کوي او لغتې نه وهي. د لوشنې په مهال غواګانو ته خوراکه او ښه شی واچوئ تر څو هغوی مصروفه اوسي. د احتیاط لپاره تاسې کولی شئ چې د غواګانو وروستۍ خپې په طریقه سره وتړئ تر څو د شیدو ساتل ته لغته ورنه کړي. د لوش څخه د مخه مو لاسونه پاک پرېمینځئ. نوکان مو تل غوڅ او واړه وساتئ. په چټل او ناپاکه ځای کې غوا مه لوشئ ځکه بوی جذبوي. غواګانې په مشخص وخت کې ولوشئ. د لنګون په تازه موده کې کولی شئ چې غواګانې په 4 ساعتونو کې 4 ځلې ولوشئ. خو په عادي حالاتو کې غواګانې 3 وخته ولوشئ. که شیدې لږې 2 وخته ولوشئ. د لوشلو ترمنځ فاصله باید مساوي وي. د 2 لوشنو ترمنځ واټن باید لږ تر لږه 8 ساعته وي. یعنی لومړی لوشنه که تاسې سهار 6 بجې وکړئ، دویمه لوشنه باید په 2 بجې د ورځې وکړئ او دریمه لوشنه باید د شپې په 10 بجې وکړئ. که د شیدو د لوشنې واټن اوږد یا لنډ شي نو د شیدو په تولید او کیفیت باندې هم تاثیر لري. ګرانو هیوادوالو، دا و زموږ د نن ورځې درس. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو ترې څه زده کړي وي.